خو ډېر ګناهونه دي. زنا غټه ګناه ده، دروغ غټه ګناه ده، چغلي وهل غټه ګناه ده، لیکن د دې ټولو ګناهونو نه یو غټه ګناه د خاوند نافرماني هم ده. الله تعالی څه فرمایي په قرآن کې؟ په سورة نساء کې الله تعالی فرمایي، الله تعالی ښځې چې دي دا د سړو د خدمت دپاره پیدا کړي دي. څنګه چې الله تعالی د خپل عبادت او د خپل د دین خدمت دپاره سړي پیدا کړي دي، دارنګې د سړو خدمت دپاره الله تعالی ښځې پیدا کړي دي. اصل کې خو زما موضوع بدله او ما خو تقریر په بل څه باندې یاد کړی، په بدعت او غیبت باندې ما تقریر یاد کړی، لیکن ما ته دا چیز د هر طرف نه رالو چې ته د دې په باره کې تقریر وکړه چې د سړو په ښځو باندې څه حقونه دي. نو اوس په لږ وخت کې ما دا تقریر یاد کړو. اصل موضوع زما بدله وه، لیکن زه تاسو ته بهر نه چې چیټ راغلی د هغې مطابق به زه تاسو ته نن په دې مجلس کې په دې موضوع کې زه به تاسو ته هغه حقونه بیان کم چې د سړو په ښځو باندې دي. زما محترمو معززو خویندو، خبره مې دا کوله چې یو غټ ګناهونه دي او یو ورکوټي ګناهونه دي. د ورکوټي ګناهونه خو د انسان په نیک عمل سره رجېږي، لیکن چې کم غټ غټ ګناهونه دي نو هغه د انسان په عمل سره نه رجېږي، بلکې به د هغې خامخا به د الله نه معافي غواړي او هغه کار به پرېږدي. د لویو کبایرو نه یو د خاوند نافرماني هم کول دي. حدیث کې راځي ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ورځ ورکوټ اختر و او که غټ اختر و، ښځې مانځله تللې وې، سړي هم تللي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول سړو ته تبلیغ او نصیحت وکړو او بیا د ښځې ټولګي ته راغلو. ښځو ته وایي چې ای ښځو تصدقنا فاني اریتکن اکثر اهل النار، ای ښځو صدقه ورکړئ، تاسو به جهنم ته ډېرې ځئ. نو یوه ښځه ورته راپاڅېده چې ای الله رسوله په دنیا کې په ښځو باندې تکلیفونه هم ډېر وي، بچو تکلیف ورباندې وي، د کور تکلیف ورباندې وي، د مېلمانو تکلیف ورباندې وي، هر قسم تکلیفونه په ښځو باندې په دنیا کې ډېر دي او بیا به په جهنم کې هم ښځې ډېرې وي. دا ولې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ښځې جهنم ته صرف د دوو خبرو د وجې نه ځي، تکثرن اللعن وتکفرن العشیره وما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للطف الرجل الحازم من احدکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ښځو کې دوه خصلتونه دي چې د دې د دوو غټو ګناهونو د وجې نه به ښځې جهنم ته ځي. یو ګناه خو دا دی چې تکثرن اللعن، کنځلې او خیرې او بد رد ډېر وي، چرګې ته به هم خیرې کې انسان خو لا پیدا. یو خو دا وجه ده چې د ښځې د خپل خولې کنټرول نه ساتي، او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وتکفرن العشیره، د خاوند نافرماني کوي، د خاوند ناشکري کوي، همدارنګې د خاوند د خپلوانو ناشکري کوي. ټول عمر به خاوند کره خوشحاله وي، خو رزق به چې لږ شان تکلیف ورته د خاوند طرف نه میلاو شي بیا ورته ستا کور کې ما څه خوشحالي لیدلې، په دې خبره به ښځې جهنم مستحقې ګرځي. او بله درېیمه ګناه په ښځې کې دا ده چې کم د دنیا رواجونه دي، کم د دنیا بدعتونه دي، کم رسمونه دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې الفاظ دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه په ښځو کې ډېر دي، ځکه چې غم راشي یا ښادي راشي سړي به رواجونو نه وي خبر، ښځه به ورته په غوږ کې کېږدي هلکه دا چل مې ونه کړو پوزه به مې پرې شي، فلانې به راپورې وخاندي، فلانې به راپورې وخاندي. سړی غریب په دې خبرو رضا کړي او پیسې وله ورکړي، هغه خپل رسم وکړي په واده کې، که دا ډزې که نکرزې که جنجونه یې همدارنګې مړي درېیمه جمعه څلوېښتي دا کارونه به ټول ښځې کړي، سړی به هم ځان سره غر کړي او په خپله به هم ځان غر کړي. د دې درو کارونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې به جهنم ته ډېر ځي. حدیث کې راځي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه روایت داوي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا وفاطمه رضي الله عنهما ووجدناه يبكي بكاء شديدا فقلت له فداك ابي وامي يا رسول الله ما الذي ابكاك. حضرت علي رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی هغه وایي یو ورځ زه او زما بیبي فاطمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه موږ دواړه ننوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم کره لاړو چې هم کتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و یبکي بکان شدید او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ژړل چې داسې کله ژړلې نو په سخته ژړا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست ژړلې په کور کې او سلګۍ یې وهلې. علي رضی الله عنه هم ګبراوه شو، فاطمه هم ورته وایي فداک ابي و امي زما پلار مور دې دنه قربان شي د الله رسول علي ورته وایي رضی الله عنه ته ولې ژاړې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې علي کومه ورځ چې زه د معراج په شپه باندې اسمان ته ختلی یم چې ما جهنم وکتو په جهنم کې زما د امت ډېرې ښځې پرتې وې په جهنم کې هغوی ته قسم قسم ازمایښتونو باندې عذابونه ښځو ته ورکولی کېدو نو زه ډېر جاړم چې د هغې هغه عذابونه ما ته یادېږي زه جاړم. بعضې ښځې رسول الله صلی وسلم فرمایي داسې ښځې وي چې د سر ویښتانو سره د هغوی ټول بدن تړلی شوی خپې لاسونه یې ټولې د سر ویښتانو سره تړلې وي او داسې اور کې پرتې وي چې دا دننه دماغونه یې خوټ کېدو. یو ښځه مې داسې ولیدله چې د هغې دا ژبه چې وه د هغې ژبې سره هغه تړلی شوې وه
او ګرم ګرم اوبو او د دې سر طرف نه په دې کې چولې کېدې او مخ طرف نه به راوتې. دومره سخت عذاب چې مبتلا وه. بله ښځه مې ولیدم چې هغه خپل سینو سره تړلی شوې وه او ځړندلی شوې وه او سر یې داسې و لکه څنګه د خنزیر سر وي. او بله ښځه او په هغې باندې چې د خنزیر سر وي په هغې باندې په زرګونو ماران او لړمانان لګیا وو. او بله ښځه مې ولیده چې هغې شکل په شان د سپي و او خولې کې به ورته اور واچولی کېدو. د هغې شا طرف نه به هغه اور راووتو چې زه هغه د جهنم چې هغه ښځې یادوم نو ما ته ژړا راځي چې زما د امت ښځو ته ډېر عذاب ورکولی کېږي. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته پاڅېده چې قرة عیني و حبیبتي زما پلاره زما د سترګو یخوالې ته ما ته ووایې که نه چې دې ښځو ته ولې ډېر عذاب ورکولی کېدو. دې ښځو څه ګناه کړې وه چې دا سخت عذاب کې مبتلا دي. نو هغه ورته وایي چې یا بنیت یې لورې کومې ښځې چې دا سر ویښتو سره د هغې ټول بدن تړلی شوی او لاندې باندې او دماغ یې خوټ کېدو په جهنم کې دا هغه ښځه وه چې په دنیا کې به یې سر نه پټولو ویښتان به یې د پردو سړونو نه پټولو یا هسې د دې دا عادت نه و چې دې به خپل سر ویښتان پټ کړی که پردی سړی به و که خپل به و که هر څوک به و لیکن د دې ویښتان به ښکاره کېدو. او کومه ښځه چې تا ولیده چې خپله ژبه د هغې ټول بدن نه راتاو شوې وه راښکږلې شوې وه او سخت عذاب کې مبتلا وه دا هغه ښځه وه چې په دنیا کې به یې په دې خپلې ژبې سره خپل خاوند ته تکلیف رسولو. خاوند یې ښه سړی و لیکن دې به په دې ژبې سره کله به یې ورسره جنګ کولو کله به یې ونه داسې څیزونه غوښتو چې د خاوند په وس کې په اختیار کې به نه و. یعنې مطلب دا چې په خپلې ژبې سره به یې خاوند ته تکلیف رسولو ډېر زیات. او کومه ښځه چې هغه د سینو نه ځړندلی شوې وه او ټول بدن باندې اور اخته او لړمانان او ماران پرې اخته وو نو دا هغه ښځه وه چې دې به په دنیا کې د حیض او د جنابت او د دې د غسل د صفایي خیال به یې نه ساتلو. په دنیا کې د هېڅ صفایي خیال به یې نه ساتلو. او کومې ښځې چې شکل په شان د سپي و او په خوله کې به یې ورچولی کېدو په شاتې نه راوتو دا هغه ښځه ده چې په دنیا کې به یې د یو نه بل ته خبرې وړي او بلې نه به یې بلې ته خبرې وړي او خپل زړه کې به یې یو بل سره به یې کش ساتلو. زما محترم معززو خویندو داسې اورېدونکي خبرې نه دي. دا نه چې موږ دې مجلس کې صرف د حدیثونه واورو او دې چې د دې مجلس نه خو اوس نو دا رانه شي نه. زه به په دې ځای کې تاسو ته یو خبره هم د خپل ځان نه ونه کړمه یو خبره به هم درته خپل زړه نه ونه کړمه. دا هغه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته بیانوله. زه صرف د هغې پښتو ترجمه به ستاسو په خدمت کې بیان کړم. خوږو خویندو آیا د عذاب به چا ته ورکولی کېږي؟ مونږ کې دا کار نشته. او ولې نه یو ښځه به یو نه خبره واوري خامخا به یې بلې ته کوي. په زړه کې به یو بل سره کس ساتي نو د قیامت په ورځ به د هغې څه حال وي؟ دا په زړه کې را نه ولي چې مونږ مونځ کوو مونږ روژې ساتو مونږ زکاتونه ورکړو مونږ به خلاص شو. نه انسان چې خلاصېږي صرف په دې ژبه باندې به خلاصېږي. دا خپله ژبه د انسان دپاره کلا هم ده او دا ژبه د انسان دپاره بلا هم ده. انسان چې د جهنم مستحق ګرځي یو ورځ ابوبکر صدیق رضي الله عنه ولاړ و ځان نه یې ژبه راښکله نو عمر رضي الله تعالی عنه ورباندې تېر شو ورته وایي چې مه راکاږه ځان نه ژبه. ای ابوبکره ولې ته ځان نه ژبه راکاږي؟ نو ابوبکر صدیق ورته وایي چې ما د رسول الله نه اورېدلي چې د دې د ژبې د وجې نه به مونږ جهنم ته ځو او خاص کر چې ښځې جهنم ته ځي نو د خاوند د نافرماني د وجې نه چې په دې خوله باندې د خاوند نافرماني کوي د دې وجې نه به دې جهنم ته ځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها آتاه الله من الأجر مثل ما أوتي آسية بنت مزاحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي کبایر د امام ذهبي کې دا حدیث په 302 نمبر صفحه کې دا حدیث منقول ابن حجر په زواجرو کې نقل کړی دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کومه یو ښځه چې په دنیا کې د هغې خراب خاوند و یعنې د خاوند خوی سخت و بد اخلاقه خاوند و او دا د خاوند په ټولو خبرو باندې صبر وکړي که خاوند دې ته ډېر تکلیف رسي لیکن دا وایي چې نه زما خاوند حق الله تعالی په ما باندې فرض کړی او دا ترې صبر وکړي نو الله تعالی به دې ته د قیامت په ورځ دومره اجر ورکړي څومره اجر چې الله تعالی د فرعون ښځې اسیې ته به ورکړي. فرعون ته وګورئ که نه چې د دنیا کې غټ کافر و اسیې د هغه ښځه مسلمانه وه خپل خاوند د بادشاه او د اسیې ښځه به یې سملوله او د دې په دې بدن کې به یې مخونه ټکوال د ځمکې سره یې دا ښځه ټکوالې وه په سینه باندې ورته جرنډې ایښې وه لیکن دوی بیا هم خاندل. فرعون ورته ویې ظالمه زه په تا باندې دونه زه درته یم چې ته ما ته رب ووایې الله ته رب مه وایې زه ستا رب یم. هغې ورته ویې نه چې اسمان ته اسیې وکتل هغې وخاندل. فرعون ورته ویې ولې خاندې؟ وی الله ما ته د جنت کې خپله بنګله ښکاره کړه.
یعنی چا چې په دنیا کې د خاوند په بد اخلاقي باندې صبر وکړو دا نه چې خاوندان ټول ښه وي، ښه نه لیکن صبر پکار دی چې تا سره هغه ډېر هم بد کړي الله تعالی د قیامت وروسته دپاره مقرره کړې ده. د ښځې د ځان داسې احساس چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله فرمایي کله چې تاسو لور یا خور ورکوئ نو دې دپاره ښه سړی وګورئ ځکه لانها رقیقة بالنکاح ښځه چې ده په نکاح سره غلامیږي د غلام او د نوکر څه اختیاري دارنګې د ښځې په خپل ځان کې اختیار نشته دی. نو هر چا ته پکار دي چې دې د خیال وساتي کوم یو ښځه چې د خاوند په بد اخلاقي صبر وکړي الله تعالی به هغې له دومره اجر ورکړي چې څه انتها به یې نه وي. محترمو معززو خویندو ما چې کوم حدیث په خطبه کې تاسو ته تلاوت کړی جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان دي د هغې اډو مونځ نه قبلېږي که اگر که اوږده اوږده مونځونه کوي تهجدونه کوي کار څه کوي لیکن دا درو کسانو مونځ الله هېڅکله نه قبلوي. صحیح حدیث چې ګوره د بخاري مسلم صحیح حدیث دی ښه هغه څوک دی هغه خو یو العبد العابق یو هغه غلام او نوکر دی چې د خپل مالک نه د اجازته تښتېدلی د هغه نه قبلېږي تر څو چې هغه واپس نه راغلی او بل والمرأة الساقط علیها زوجها حتی یرجع عنها. رسول الله صلی الله فرمایي چې د هغې ښځې مونځ نه قبلېږي چې د کمې نه خاوند خفه تر څو پورې چې خپل خاوند نه یې رضا کړی. اگر که خاوند کې غلطي وي دا نه چې خاوند یې په حقه وي اگر که خاوند یې ناحق کوي او دا ښځه په حقه وي لیکن ضد به ورسره نه کړي خفه کوي به نه. کومه یو ښځه چې خپل خاوند خفه کړي نو د دې ښځې او لمونځ ته ضرورت نشته هغه دې کښېني په قلاره تر څو چې مونځ خاوند یې نه یې رضا کړی نو تر هغې پورې دي دا مونځ نه کړي. ګورې دا د رسول الله صلی د خولې الفاظ دي دا غټه ګناه ده د خاوند نافرماني ځکه زه تاسو ته په دې مجلس کې بیانوم. او درېیم هغه کس مونځ نه قبلېږي چې هغه په نشه کې وي څه نشې کړي وي نشه کې د هغه مونځ نه قبلېږي حتی یصیحو تر دې پورې چې د هغه نه هغه نشه ختمه شي. بل حدیث کې راځي حسن رضی الله عنه وایي چې حدثني من سمع النبي صلی الله علیه وسلم ما ته هغه چا حدیث بیان کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې اورېدلی دي هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن زوجها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به ښځې سره ټولو نه اول حساب د مونځ په باره کې کېږي چې دې مونځ څنګه کړی او دویم حساب به د دې سره د خاوند په باره کې کېږي چې تا خاوند په دنیا کې څنګه ساتلی و د هغه عزت دې کړی و که د هغه بېعزتي دې کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هېڅ ښځې دپاره دا خبره جایز نه ده چې الله په ورځ د آخرت باندې ایمان لري چې د خاوند د اجازت نه بغیر روژه هم ونیسي. وګورئ روژه څه شی دی د الله عبادت دی او که نه دی په روژې سره ګناهونه ختمېږي او که نه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صرف د فرضي روژو نه علاوه د رمضان نه علاوه چې کمې سنتي او نفلي روژې دي یو ښځه به هم د خاوند د بغیر اجازت نه روژه نه نیسي. اجازت چې ته وغواړي که هغه ورته چې ونیسه خو نیسي به او که ورته چې مه نیسه نو نه به نیسي. همدارنګې یو صدقه هم د خاوند د بغیر اجازت نه ورکوي تر څو پورې چې د هغه نه اجازت نه یې غوښتې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه حسین ابن محسن ته وفرمیل چې انه جنتک و نارک رواه النسائی. وي دا خاوند ستا دپاره جنت هم دی او ستا دپاره جهنم هم دی. که ته د دې اطاعت وکړې خو جنت ته به ځي او که ته د ده نافرماني وکړې جهنم ته به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځه صرف فرضي مونځ وکړي صرف فرضي 15 وخته مونځ وکړي او د خاوند تابعداري وکړي او صرف فرضي یو میاشت روژې ونیسي که دا نور هېڅ نیک عمل نه کړي نو دا به جنت ته خامخا داخلېږي. کومه ښځه چې مړه شوه په داسې حال کې چې خاوند د هغې نه راضي و هغه به ډایرکټ جنت ته داخلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صرف فرضي مونځ او فرضي روژه چې نیسي او خاوند ترې نه راضی نو هغه به جنت ته داخلېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې الفاظ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی هغې ښځې ته اړو ګوري نه چې د هغې نه خاوند راضي نه وي. هغې ښځې ته اړو ګوري نه څوک چې الله چې چا ته ونه ګوري نو په هغې به څه رحم وشي. وګورئ ښځې په کورونو کې په قسم قسم مصیبتونو کې په قسم قسم بیماریانو تکلیفونو کې اخته وي او دا د څه وجې نه دا د دې د خطا د وجې نه الله تعالی ورته نه ګوري د رحمت په نظر باندې ورته الله نه ګوري. چې کومه ښځه د خاوند ناشکري کوي هغه د الله تعالی شکر هم نه کوي. نو زما خویندو مقصد او غرض زما د دې نه دا دی چې لوی کبایر ګناهونه دي لکه څنګه چې انسان شرک وکړي نو جهنم ته ځي
څنګه چې انسان دروغ وایي جهنم ته ځي، څنګه چې انسان فرضي مونځ فرضي روژه نه نیسي ګناهګارېږي پرې، دارنګې چې ښځه د خاوند نافرماني کوي دا هم یو لویه ګناه ده، دا هم یو لویه مسله ده. دا څه معمولي خبره مه ګڼئ چې زه مړې دا څه معمولي خبره ده. زه خیر دی اخره کې بې رضا کو که اوس رانه خفه دی که نه، نه خاوند به په هېڅ حالت کې نه ناراضه کړي. اګر که تا کې غلطي نه وي په هغه کې غلطي وي، لیکن ته به خپل صبر الله تعالی ته کې. زما محترم معززو خویندو دا آني فاني دنیا ده، د دې سره څه محبت پکار دی، نن وي او سبا به نه وي. هغه لوی زندګي دپاره خدمت وکړي چې په جهنم کې بیا هېڅ تکلیف نشته، نه د بچي راوړلو تکلیف شته، نه د کور کار تکلیف شته، هېڅ هم نشته. د هغه لوی ژوند لپاره خدمت وکړئ چې هغه لوی ژوند نه مخکې شي. د دنیا ژوند خو هسې هم تېرېږي. یو ورځ اسما بنت سکن چې دا د صحابو تقریرونه به یې کولو، دا اوچته صحابه او خطیبه وه، دې به خطبې ډېرې کولې، تقریرونه به یې کولو، غټه عالمه وه. یو ورځ د اسما بنت سکن دې ښځو راواستلو، رسول الله صلم ته راله، ټول صحابه ناست وو. دا رسول الله صلم دې چې د الله رسوله ان الله ارسلك للرجال والنساء كافه. ای د الله رسوله ته الله خو صرف سړو ته پیغمبر نه راستولی که نه، ښځو سړو ته الله ټول راستولی. آمنا بک وبما جئت، مونږ په تا هم ایمان روړی دی او په کوم دین سره چې ته الله رالیږلی مونږ په هغه دین باندې ایمان روړی دی. یعنې ته د حق پیغمبر یې الله ته ښځو سړو ته رالیږلی. لیکن زمونږ یو خبره واوره، ټولې ښځې مو یو زه یم چې د الله رسوله سړي تا سره جهاد ته ځي مونږ نه ځو، سړي په جومات کې جمع سره مونځ کوي مونږ نه کوو، سړي ډېر نیکي نیکي کارونه دي چې کوي او مونږ نه کوو. ته مونږ ته اجازت راکړه چې یا مونږ جهاد ته لاړ شو یا څه بل داسې د نیکي کار ته وځو، نو دا تبلیغ ته یا نور څه ته وځو، نو دا به څنګه چلو شي. سکن څومره ښه سوال وکړو، بیا کوي چې یا اسما ای اسما زما خبره واوره، سوال خو دې ډېر ښه وکړو، لیکن کومه یو ښځه چې د خاوند تابعداري کوي او صرف فرضي مونځ کوي، صرف فرضي روژه نیسي، نو دا د سړو سره په هر نیکي کې برابره ده. که دا جهاد ته نه ځي لیکن دې ښځې ته د جهاد ثواب رسي، که دا نور تبلیغ ته نه ځي دې ته رسي، که دا جمع سره مونځ نه شي دې ته ثواب رسي، که دا په مسجد نبوي ته یا په نورو ځایونو کې حاضره نه شي لیکن دې ته ثواب خامخا هغه ثواب رسېږي کوم چې سړو ته رسېږي، خو په دې شرط سره چې دا د خپل خاوند تابعداره وي. اگر چې صرف فرضي مونځ کړي او صرف فرضي روژه نیسي او د خاوند اطاعت کړي، نو دا سړو سره په هر نیکي کار کې برابره ده، الله به دې له پوره اجر ورکوي. ځکه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف ډېر وي هغه نه الله تعالی ګناهونه رسي. چا سره چې الله د نیکي ارادو یا په هغه باندې بیماري راولي او یا هغه باندې تکلیف راولي، ګناهونه دې پاک کړي. چې کومه ښځه د خاوند او د کور سختیانو باندې صبر او صرف د اجر مې الله تعالی نه وساتي، نو الله تعالی به دې له هر یو اجر او ثواب به ورکړي. همدارنګې د حمید السعدي ښځه راله ام حمید او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله رسوله زما دا خبره ډېره خوښه ده چې زه مسجد نبوي کې راځم، دا صحابه هم درپسې مونځ کوي او مونږ هم درپسې مونځ کوو، د جمع مونځ له به جومات ته راځو. زما ډېره دا خبره خوښه ده چې ما ته ثواب وشي، ځکه چې حدیث کې راځي چې چا چې مسجد نبوي کې یو مونځ وکړو او په دې نورو جوماتونو کې هغه زر مونځونه وکړو، نو د دې اجر برابر دی، یو مونځ او زر برابر دی. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات دی په مدینه کې، نو هغې ورته ویل چې مونږ به دې مونځ ته جمع مونځ ته به خالي راځو، په پرده کې مونځ به کوو. زما دا خبره ډېره خوښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې واوره زما دا خبره، صلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی مسجدک، ته چې په کور کې مونځ کوې نو دا ستا لپاره ډېر اجر دی د دې خبرې نه چې ته په جومات کې وکړې، او چې ته په کور کې په هولي کې مونځ کوې دا د دې نه ستا ډېر ښه دی چې ته په برنډه کې وکړې. په برنډه کې چې کوې د دې نه ډېره ښه خبره ده چې په کمره کې وکړې، یعنې څومره چې ته دننه په پرده کې ناست او د خاوند اطاعت کوې نو دا ستا لپاره د هر څه نه بهتر او بهتر دی. زما خویندو په دې حدیثونو باندې سوچ وکړئ، دا د زړه په غوږونو باندې واورئ، د زړه په سترګو باندې په دې باندې سوچ او فکر وکړئ چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې خبرې دي او دا صحیح خبرې دي او د دې به مونږ سره حساب کېږي او که نه د دې به مونږ سره الله تعالی حساب کوي. اول به ښځې سره د مونځ او بیا به ورسره د خاوند په باره کې حساب کېږي. دې خبرو زړه کې واچوئ او د الله تعالی نه دا اجر او د امید ثواب ولرئ. دا دنیا خو ختمېدونکې ده، د دنیا په خبرو باندې هېڅ پروا مه ساتئ، هېڅ قسم د دنیا خفګان ته مه ګورئ، د خلقو پیغور نه مه یېرېږئ. د الله تعالی په دنیا کې خو به د دوه درې کسانو په مخ کې به وشرمېږي، د قیامت هغه د غټ شرم نه ځان وساتئ چې حشر محشر کې به د آدم علیه السلام نه وانه تر قیامته پورې څومره خلک دي هغه ټول به راغونډ شوي وي. د هغې ورځې د شرمندګي نه ځان وساتئ او خپل عمل درست کړئ.
چې صرف فرضي مونځ او فرضي روژه او د قرآن باندې پوهه حاصلول له خاوند اطاعت کې دا د هر څه نه بهتر او بهتر دی. کل من علیها فان، دنیا خو فنا کېدونکې ده، دنیا خو نه ایسارېږي، که ښه او که بد وي، که ښه خوراک وي او که کم خوراک وي، که ښه لباس وي او که کم لباس وي، که بنګله وي او که خیمه وي، په هر څه کې دا دنیا تېرېږي. رسول الله صلی الله فرمایي چې د دنیا سره محبت مه کوئ، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. رسول الله څه فرمایي په صحیح حدیث کې راځي، په ترمذي کې نقل شوی دی. رسول الله صلی الله فرمایي چې دا دنیا چې دا د مؤمن سړي او د مؤمنې ښځې لپاره داسې ده لکه جیلخانه. څنګه چې انسان په جیلخانه کې خفه وي، دارنګې مؤمن په دنیا کې خفه دی. و جنت الکافر، دا دنیا خو د جنت دپاره، د کافر دپاره دا دنیا جنت دی او د مسلمان دپاره دا یو جیل دی. د دې دنیا سره هېڅ تعلق مه ساتئ. دا دنیا خامخا سفر کې ختمېدونکې ده. د صحابو زندګي ځان ته رایاده کوي چې هغې باندې قسم قسم مصیبتونه ازمایښتونه تېر شوي وو. د صحابو د بیبیانو زندګي ځان ته رایاده کوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې زمونږ کور کې به یو میاشت به راوخته، مونږ به شمېرله هغه میاشت به تېره شوه، بله میاشت به راوخته هغه به تېره شوه، 3 میاشتې به سر په سر تېرې شوې، زمونږ په نغري کې به اور نه بلېدو. نو مسروق ورته وایي چې تاسو به بیا څه خوراک ور په څه باندې پوهېږئ چې تاسو کور کې نه اور و نه خوراک و. نو هغه ورته وایي صرف 2 وي، دا 2 تور څیزونه یو به اوبه وي یو به کجورې، په دې باندې به مونږ زندګي تېروله. زما خویندو لږ نن سبا مونږ د خپل عمل ته وګورو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یا معشر النساء لو تعلمن بحق ازواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. عایشه ښځو ته نصیحت کوي، ښځو ته فرمایي چې ای ښځو واورئ یا معشر النساء، ای د ښځو ټولګیه، لو تعلمن بحق ازواجكن، که تاسو ته د خاوند د حقونو پته وي کوم چې ما ته پته ده، نو تاسو به څه چل کړی وي. لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها، خامخا ښځه به لګیا شوې او د خاوند د خپو نه به یې دا ګردې د خپل پنګو د مخ سره به یې پاکې کړې وې. دومره د